چې د جنت مې اراده وه، اراده مې ښه پخه وه، په تبلیغ شروع مې وکړه، ښه سجده مې پکې وکړه، ورځې شپې به تېرېدلې، رڼاګانې خورېدلې، یوه شپه ښه معززه د جمعې و مبارکه خپل عمل ته مې لږ سوچ شو، خپل عمل را باندې بود شو، لاړم پاڅېدم تیار شوم، په طرف د خپل بادار شوم، لمونځ مې وکړ راستون شوم، داسې لږ شان په سکون شوم، درود مې ویلې ښه نشه شوم، خوب غالب وشو، وده شوم، راولم مو مقصد ته خوب کې لاړم جنت ته، د جنت داسې نظام و ښکلي ټول پکې لیلام و. راولم مو مقصد ته خوب کې لاړم جنت ته، د جنت داسې نظام و ښکلي ټول پکې لیلام و. حورې دنګې نرۍ غاړې هره لاره کې ولاړې، د شرابو ویالې ډکې، نه دا جنګ و نه ټوپکې، زندګي وله خوشحاله تله غوږ شه کلیواله. داسې تلمه چې مې خیال شو، زړه مې دومره کې خوشحال شو، د جنت ډېر میلمانه وو، اکثریت یې پښتانه وو. یوه حوره را په څنګ شوه، زما په سترګو کې په جنګ شوه، ویل پښتونې مسلمانه. یوه حوره را په څنګ شوه، زما په سترګو کې په جنګ شوه، ویل پښتونې مسلمانه، ولې دومره یې حیرانه، پښتانه څومره خواږه دي، محبت پسې ړانده دي، دغه څومره مینه ناک دي، دغه څومره حیاناک دي، دوی د مینې بلا وږي، محبت پسې د تږي، نه دنیا کې مینه نه وه، نه د چا دا خوښه نه وه چې ښه مینه محبت وي، زندګي دې وي، خلوت وي. ما ویل نه د زړګي سره دنیاګۍ وه زوروره، دنیا نه تږي وږي راغلو، موږ خبرو دلته حورې دي مینه.